يا رجائي يا رجائي يا رجائي بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیریه بنسټ قدرمن لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمن دوستانو، ننګرهار اچین ولسوالۍ د پیښې د کریې د لتبند جومات ته راغلي وو. د دغه جومات تصویران څه موده مخکې موږ شیر کړي وو. یو ورور د فرانس نه د یو بل ملګري په مرسته باندې د دې دپاره دغه پلشتکي سپونه اخیستي وو او تر موږ یې راورسول او موږ تر دغه جوماته راورسولو. 5 سپونه او د هغې ورور مرسته تر دې جوماته راورسېده. موږ چې په دغه جومات کې ولیدل نورو سپونو ته پکې هم ضرورت دی، ځکه د جومات غټ دی او د ولس ډېر دی. نو بعضې وخت کې داسې وخت راځي چې خلک دلته نه ځایږي. که هغې ورور وس کېږي که د بل ورور وس کېږي باید په دې برخه کې موږ سره مرسته وکړي. دا چې نورو کومو شیانو ته ضرورت دی د دغه جومات دغه کاري صاحب به تاسو ته ووایي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم قاري اسماعیل دی، د لتبند مسجد امام یم. دلته 5 صفه دلته یو ورور راغوړي وو او د 2 دانې دغه قالین یې غو او 15 دو. نو دغه قالین د 2 دانو ته ضرور دی چې د دنه جومات لپاره 2 کم شو او 2 د پلستیکي د باندې ځای لپاره. یا هم طوفان هم راځي چې طوفان راشي دلته مطلب جنازه مړی جنازه دلته کېږي، نو بیا موږ دومره صفونه نه لرو او 2 دانې چې باندې ځای لپاره وشي او 2 دانې جومات ته قالین لپاره. موږ بیا دغه جومات مشین موږ کمزوره دی، انټ ته هم ضرور لرو او د سونو ځای زموږ نشته دی. چا چې هر چا څه وسه کېږي نو زموږ او د سونو ځای هم نشته دی چې هر ورور بس دا وسه کېږي نو موږ سره همکاري وکړي. نو 2 دانې قالینې صفونه موږ سره کم شو د جومات هغه او 2 دانې د باندې برنډې هغه. نو 9 متره اوږدوالی د دې جومات دی، 9 متره او 2 دغه صفونه چې دي د قالین هغه جومات لپاره یو ورور راوړه او دا موږ د ولس په چانده باندې واخیسته. نور د ولس هم دا وسه نه کېږي چې دغه 2 باقي صفونه د جومات لپاره واخلي. نو چې هر چا وسه کېږي نو الله به اجر ورکاندي چې موږ سره دا همکاري وکاندي چې دغه 2 صفونه موږ ته واخلي د جومات لپاره دننه او 2 باندې برنډې لپاره. قدرمن دوستانو، نړۍ مننه دا ورور څخه کوو چې 5 صفونه یې د فرانس هېواد نه تر د دې ځای راورسول او په دې چې څومره ذکر اذکار کېږي، عبادت کېږي، هغې ورور ته بیا الله رب العزت اجرونه ورکوي. 2 صفونه اوس هم چې 9 متره اوږده دغه باندې برنډه کې کم دي، هغه پلشتکي ته ضرورت لري دغه جومات، ځکه دغه صفونه ورته ورونه رسېدل. او 2 دننه د جومات دننه چې کوم صفونه دي هغه د ولس په چاندو باندې شوي دي، 2 پکې نور هم کم شو. نو که د چا هم وسه کېږي د الله کور دی، الله به ورته ډېر اجرونه ورکړي. د ټولو ورونو نه نړۍ مننه کوم موږ سره دغسې مرستې د تل لپاره وکړئ. ډېره زیاته مننه.